سلامونه دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن مې ډیر زیات بهترینه ژوند بدلونکې قصې او نصیحتونه راوړي دي. الله تعالی دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. یو شاګرد مې راته قصه وکړله چې په د څو قومونو په دشمنۍ کې یو کس ډیر ظالم و، ډیر ظالمه انسان و چې د مظلومه خلکو قتلونه یې کړي وو. نو هغه چې کله مړ شو او خاورې ته یې وسپاره، نه قبر ته یې وسپاره او قبر کې کېښوده، نو د شپې ورته هماغه کس راغلی او کم کس نه چې کور کې غړي قتل کړي وو، نو هغه قبر یې څومره ډزه ویشتی و. نو مطلب قبر کې دنه دومره ډزې ویشتی و چې حتی مړی پکې لګېدلی و. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دومره ظالمه کېږئ ما، دومره غټ ظلم کار ځان نه مه جوړوه چې بله ورځ ستا قبر او ستا مړی څوک په ډزو باندې وولي. تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه چې هغه مړی په ډزو باندې وویشتلی شي او دا ګواهي ورکړلی شي د خلکو په واسطه باندې چې دا ظالمه انسان و، نو د سره به فرشتې ایسته کوي، د سره به حساب و کتاب د الله په کوم سیسټم کې به اوسئ، د الله په رحمت او که د الله په غضب. ضرور به د الله په غضب باندې اوسېږي. نو کوشش وکړه ځان دومره رحمدله کړه چې د بل انسان زړه آزار نه کوي، زړه یې درد نه کوي. ځکه خو مشران وایي که نه، وایي چې که د نیت وي د کعبې د جوړولو، که د نیت وي د کعبې د جوړولو، د بېوسه انسان زړه جوړ که کعبه ده، یو د بېوسه انسان زړه جوړ که دا داسې ده لکه کعبه شریفه دې چې جوړه کړې اوسېږي. دویم تاسو به کتلی اوسئ اکثره په پښتنو کې جنکیو سره ظلمونه ډېر زیات کېږي او په قسم په خدای چې زړه د تله دردېږم او دا زړه نه وایم ګوره، زړه مې سخت درد کوي. اکثره پیغلې جنکۍ بوډا سړي ته ورکړي اوسېږي یا پیغلې جنکۍ راخستې په بدل کې ورکړي اوسېږي، بیا یو باندې ظلم کېږي، یو ښه ژوند تېروي. او یا پیغلې جنکۍ راوستې هغه په سورۍ کې ورکړي اوسي، یعنې دښمنۍ په بدل کې یو جنۍ ورکړي اوسېږي، دغه ژوند یې تنور کړی اوسېږي، سور اور کړی اوسېږي. دا خو د یو انسان ژوند ده، دا خو څه ځناور نه ده که نه، څه خر خو نه ده یا خره خو نه ده، څه ځناوره خو نه ده که نه چې ظلم و زیاتی پرې کېږي. په دې سخت دردېږم. د دغه په مقابل کې یو قصه درته کومه وه. یوه پښتنه جنۍ وه د نازو په نوم باندې. پلار یې دا فیصله وکړه چې یاره زما د بل رور بچي ډېر زیات دي، زه ځان ته بله ښځه کوم. او دا پلار یې سپین ږیری سړی ده، دو به کور کې ورته اجي دادا اجي دادا ویلې. نو هغه ورته ویل چې زه بله ښځه کوم او په مقابل کې مې خپله پیغله وړه لور داسې یو بوډا سړي ته ورکوم. نو هغه چې کله دا جنۍ خبره شه خپل مور ته ورغله چې مورې دا څه مسله ده، یو خو په تا باندې بن راولي او دویم زه ولې زه ژوند نه لرم، زه خو څاروی نه یم چې ما خرڅه کې او ما نه دې پوښتنه نه کوي، دا کومه ژوند ده. مور یې ورته ویلې چې زما هم پیرزو نه کېږي چې ته زما د بدن، زما د تن غوښه، زما د تن وینه، زما څنګه پیرزو کېږي چې زما ځوانه جنۍ دې یو سپین ږیری ښکار شي، د سپین ږیري د ژوند ښکار دی شي. نو هغه ویل چې زه نه غواړم چې ته نه غواړې، خو ته خو م یو پښتنه په کور کې پیدا یې، پښتنې که چیرې یو بېخوښه کس ته یې ورکړي اوسي، بوډا کس ته یې ورکړي اوسي، خپل د عزت خیال ساتلو دپاره، خپل د پلار د شملې ساتلو دپاره خپل ژوند تباه او برباد کړي، خو د بل چا هغه شمله نه خاورې کوي، خصوصا پښتنو کې، خصوصا افغانستان او پاکستان په دغو مملکتونو کې. نو هغه جنۍ ته یې ویلې خیر د ځان غلی که. جنۍ ویلې دا څنګه ځان غلی کړم، دا څنګه مسله ده. حتی تر دې پورې چې اجي دادا لاړلو او د دې جنۍ یعنې د خپل لور د پیغلې لور د هغه د کوژدنې فیصله یې کوله هماغه بابا سره. کله چې فیصله یې وکړله نو راغی او ویې ویلې چې د نازو کاته مې ختمه کړه، کور کې ویلې چې د نازو کاته مې ختمه کړه. هغه د شپې به یعنې وروسته ناوخته ټایم کې به خلک راځي او ستا دسمال به وړي، سبا شپې ته، سبا ماښام ته. نو هغه حیرانه شو چې دا څنګه عجیبه ده. هغه ورته بار راووتله، ورته ویلې چې اجي دادا عجیبه ده، زه خو څه څاروی نه یم، زه خو انسان یم، ما نه خو به یوه پوښتنه کړې وه کنه چې زه د یو پلاني ته ورکوم یا د نه ورکوم. ناخبره د خپل بوډا ژوند، بوډا سپین ږیری سړی او ته راځې زما په مقابل کې زما ځواني تباه او بربادی. هغه ورته ویل چې یاره ما ته پته وه چې ته به داسې وایې، ما ته پته ده چې ستا سترګې شکېدلې دي. اوس خبرې انداز ته یې وکړه، داسې ورته چې ما ته پته ده چې ستا سترګې شکېدلې دي. ډېره بخښنه غواړم د الفاظو دپاره. او دا یې ورته ویلې که ما ته پته وه چې ته ما پوهنتون ته ولېږلې، په تا تعلیم ما وکړو، زما پته وه چې ته به ما ته داسې جواب راکړې، بس تعلیم باندې مې الزام ولګو. نو دې جنۍ ویلې واله که ما ته خو تعلیم دا خبر نه دی کړي، موږ ته اسلام دا حق را کړی ده. د نکاح ایجاب قبول چی ته وایي چې د الګ جنۍ خوښه اوس جنۍ الګ خوښه اوسي، که چېرې د یوم خوښه نه اوسېږي ایجاب قبول نه کېږي. د اسلام قوانینو څخه یو قانون دا ده. خو ما او تاسو دومره اسلام نه پالو څومره چې ما او تا پښتو پالو.
نو پښتونپاله پکې اسلام د لاسه ورکوي. حاجي دادا ویلي چې زه خپل کار کوه، زه خپل بس ژوند مخکې وړم او بس که ستا خوښه وي که نه وي خوښه چا د لورګانو نه پوښتنه کړې ده، سبا بس ستا ډولۍ به وړي. نو چې دا سبا شو چې ماښام ته یې ډولۍ راوړه، دی د خپل پلار چریز راوسته، ډز چې یو ډز یې ځان ویشتی، جنۍ مړه شوه. نو چې کله دا جنۍ مړه شوه، حاجي دادا راغی، شور ماشور جوړ چې جنۍ ځان ویشتلی ده. اوس حاجي دادا څه شی وایي چې دا اصلا په بله مینه وه، دا په بل چا مینه وه، ځکه دا داسې ځان قتل کړو. اوس ګوره په ژوندون خو یې پرې نه ښودله، په ژوندون خو یې په ژوند یې ښخه کړله، یعنې دغه ارمانونه یې ګور ته بیوړل، ښخې کړل ورته، او بیا په مرګ یې هم پرې نه ښودله، په مرګ یې بدنامه کړله، ویلې چې دا به بل چا سره جوړه وه. نو په ژوند کې داسې یو کار مه کوئ چې یو د ژوند د انسان ژوند واخلي او بیا خصوصا ستا د کور غړي، ستا د لور، او بیا په هغه نه پس الزامونه پرې نه لګي. یاره زه خو داسې انسان ته شرمښ وایم، داسې انسان ته زه زناور وایم، هېڅ انسان ورته نه وایم. د سپینې ګیرې او د سپینې ډکې څخه الله حیا کړې ده، خو داسې سپین ګیرې باندې الله پاک هم لعنت وایي. نو کوشش وکړئ خپلو خورګانو ته حق ورکړئ، ځکه چې د خور حق صحیح ده، تعلیم هم د خور حق ده، خو د اسلام قوانینو او شریعت لاندې، ځکه چې په پرده کې اوسېږي. ښځه د سر د ویښتو نه واله د خپې نوکونو پورې حیا ده، غیرت ده، پښتو ده او ننګ ده، هغه باید پټه وساتلی شي. که نن سبا فرصت پیدا شو د تعلیم په دغسې سهولت کې، بالکل پې تعلیم وکړئ، بالکل پې علم وکړئ، ځکه چې علم فرض ده په هر یو نارینه او ښځینه باندې. دومره چې انسان په حلال او حرام، په ښه او بد، صحیح او غلط باندې خو پوه شي که نه. نو دغه یو غلط اصول ده، اصل ده چې اکثره په پښتنو بیا خصوصا په لر او بر کې زیات استعمالیږي. الله تعالی دې وکړي چې دا په ژوند کې ختم شي. بل یوه ګیدړه وه، یوه ګیدړه وه، ډېر ښایسته داستان ده. یوه ګیدړه وه، هغه چې دا لکۍ کټ شوه، کوم ځای نه پې تیږه د غره نه کمر نه پې راپرېوتله، تېره تیږه وه، او د هغه لکۍ کټ شوه او سخت دردېدله، او پوه یم شه چې بې لکۍ خو زه ډېره زیاته بده ښکارم، اوس به څه کومه. نو د یو بله ګیدړې مخې ته راغله، هغه ته ویلي چې هغه دې ته ویلي چې دا لکۍ دې څنګه پرېکه شوې ده؟ وایي دا پرېکه شوې نه ده، دا ما خپله پرېکه کړله. اوس داسې احساس کوم زه وایم چې په هوا الوزمه، لکۍ خو هسې فضول شی ده، ماشاءالله څومره ښایسته ښکارمه. نو هغه هم ځان سره انفلوئنس کړه، متاثره کړه. هغه ویلې ښه، هغه هم ځانه لکۍ پرېکه کړه. هغه چې لکۍ پرېکه کړله، نو بس ژوند دې تنور شو، تنور، ژوند دې دوزخ شه، ځکه چې لکۍ پرېکې دا خو درد کوي. نو بدن یې ټول تن درد کو او بد هم ښکارېدله. دا راغله ګیدړې ته ویلې چې تا خو ماته دروغ ویلي وو، تا خو ویلې چې داسې احساس به کوې چې په هوا به الوځي. هغه ویلې بس خوله پټه ساته، خوله پټه ساته، پوه شې. که دا نورې ګیدړې خبرې شي ما او تا به د مسخرې شو، ټول به راپورې خندا او مسخرې به کوي، ټوکې ټکالې راپورې به کوي. نو چپ اوسئ، تم غلی او زم غلی، ما او تا ښه پویو. دوی لاړو اعلان شروع کړو، نور ټولو ته ویل چې راشئ لکۍ کټ کوئ. داسې احساس ده لکه هوا ته چې پکې الوځي، مړه سپک احساس کېږي. نو بس یو څو نورم حتی داسې یو وخت راغی چې بې لکۍ ګیدړانې او ګیدړان د لکیدارو نه ډېر شو، حتی دومره چې بې لکیو به په لکیدارو خندل چې دې ته وګورئ لکۍ ده، لکۍ څوک څه کوي یار. نو مطلب دا چې نور یې په مجبوره په دې کړه چې لکۍ کټ کړي. نو مطلب دا چې په نړۍ او په دنیا کې بدترین خلک ډېر دي او بدترین خلکو سره مه ګرځئ. د هغو که چېرې یو غلط کار وکړي نو پته یې ماړئ، او ته یو ښه انسان یې، ښه شخصیت یې، خو چې کله تا هغه کار وکړو ته به شرمېږي چې دا مې چې شی وکړو، بیا د خپل د شرم د وجې تا به خپل کار باندې مخکې وړي، بیا به ته شرمېږي. که ته څومره سپېڅلی او پاک انسان یې، ته به هماغه دنده او غلطه دنده، ګنده او مرداره دنده، هغه به په مخکې وړي لکه ګیدړې په شانتې. نورې ګیدړې خو معصومې وې، هغه د پایلې او نتیجې نه خبر نه و چې درد هم پکې ده او ښکلا دې هم ختمېږي، خو بس روانو. نورې غریبانان یې په همدې وړه. نو د خلکو تنقید پسې هېڅکله مه ګرځئ او د خلکو خبرې هېڅکله مه عملي کوئ تر څو پورې چې تاسو ثبوت کړي نه اوسېږي. بل دا چې همدومره به کافي. الله تعالی دې وکړي چې زما په خبرو مو یو څه ناڅه عمل کړی اوسېږي او عمل پې وکړی مستقبل کې، او الله تعالی دې ما ته هم د عمل کولو توفیق راکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آباده اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.